بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو موږ د پکتیکا د سپیرې ولسوالۍ د مامدۍ سیمې ته راغلي یو. پکتیکا ده؟ نه د پکتیا ده. د پکتیا ده. ښه، دا پکتیا ده او د مامدۍ سیمه ده. موږ راغلي یو افغان دوبۍ سره چې نږدې کوم هغه ده. دا زلزله ځپلي چې کوم دوستان دي دلته تاسو ګورئ، د کورونه د دې خلکو دا اړنګ دي. دا دوستان په دې دغه کې دا کلیواله خلک راوتلي په دې خیمو کې پراته دي. نو موږ دلته یو ملګری په پښتو چې د زلزلې هغه حالت موږ ته ووایي چې زلزله کوم وخت نه شروع شوله، څنګه شروع شوه او خلکو څومره کومک راوړی دی. که فقط داسې شوي دي چې دا خلک راغلي دي، فلمونه جوړ کړي دي او بیرته لاړ دي. دا هغه سیمه ده چې تاسو د افغان دوبۍ منطقه ده. افغان دوبۍ منطقه ده او دلته دا سیمه ځپل شوې ده، انتهایي ځپل شوې ده. دا خلک ټول راوتلي دي کورونو نه. دا خلک ډېر قوي کورونه لري، دا کورونه یې نړېدلي دي او دا د منطقې خلک چې دي دا په دغه کې پراته دي، په خیمو کې پراته دي. د زنانه او ماشومان چې کوم دي دوی مرستې ته اشد ضرورت لري. نو تاسو د هرې لارې چې مرسته کوئ، تاسو کوشش وکړئ چې په قوي لاسونو باندې مرسته وکړئ چې هغه تر څو پورې دغه اړمنو خلکو ته ورسیږي. موږ دغه سیمې ته راغلي یو. د سیمې یو سړی مولوي صاحب چې دی د هغه نه پوښتنه کوو چې تاسو ته مرسته رسېدلې ده که نه ده رسېدلې. که نه ده رسېدلې نو او که رسېدلې ده څنګه دغه قضاوت شوی دی، انصاف شوی دی که نه ده شوی دی. چې تاسو ته مرسته رسېدلې ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا د افغان دوبۍ منطقه ده. د مرستې په باره کې مرسته رسېدلې ده او څه نه څه خلته نه ده رسېدلې. ویلي چې هغه دا ټیمونه یا ناوخته دي نه دي رسېدلې، خو ځینې خلته ماشاءالله خدای دې ډېر ښه سره وکړي، خدای دې نه رازیوتې کړي او رسېدلې دي ځینې خلته. خو انشاءالله د آینده هغه زلزله وشوله او چې کومه زنه ماشاءالله خدای دې خلک سره ښه وکړي. مرسته روبریغه لګیا دي، انشاءالله غونډ خلکو ته ورسېږي. انشاءالله دا کیسه داسې ده. مننه. خیر اوسه.